تیر پروګرام کې د متلونو په اړه کې سره وژغېدلو ضمناً مو د پښتو متلونو ځینې منظوم شکلونه چې ما په خپل په دوه بیتیو کې تنظیم کړي و درته وړاندې کړل. په غزلونو، مثنویاتو او قصایدو کې چې کله د یو متل څخه کار اخیستل کیږي نو هغه ته ارسال المثل وایي او کله کله هم چې د دوه متلونو څخه کار واخیستل شي هغه ته ارسال المثلین وایي. خو ما بیا په دوه بیتیو کې کله کله حتی د درو متلونو څخه او کله کله خو مې د څلورو متلونو څخه کار اخیستلی دی چې وته نو تر اوسه پورې چندانې چا نوم انتخاب کړی نه دی. مثلا شاعر عبدالعظیم د کور شپه نه پر کور کیږي متل په یو بیت کې رااخیستی دی. د ګور شپه چیرې د چا نه پر کور کیږي، غم د چا په خوشحالي کله بدلیږي. یا مثلا حمید ماشوخیل د زوی د تربیه کولو او هغه ته د ادب ښودلو په موضوع کې د تعلیم او تربیه پخواني سیستم ته چې استادانو او پلرونو به خپلو شاګردانو او زامنو ته معمولا د تشویق پر ځای تهدید او وهلو څخه کار اخیستی اشاره کوي او په دې برخه کې د پښتو ژبې په یو متل استناد کوي. نازولی زویه نه اخلي ادب او د سیوري نخل نه نیسي رطب، په خوله قهر په زړه مهر زوی ته بویه، څه ښه وایي چېرته ډب هلته ادب. که څه هم چې د ارسال المثل صنعت څخه خو په پښتو شاعري کې شاعرانو زیاتره د خپل کمال ښودلو په منظور استفاده کړې ده. خو زه فکر کوم چې د پښتو ژبې دا فولکلوري او ارزښتناکه خزانه باید داسې خوندي سي چې یادول او استعمال یې آسان وي. په تیر پروګرام کې ما درته وویل چې له دې کار څخه زما مطلب دا و چې ګوندې سندرغاړي د ساز په محفلونو کې د سندرو د پیل کولو څخه مخکې او یا د سندرو په منځ کې هغه د بیتونو په شکل راواخلي او یا ځوان شاعران د نورو متلونو منظمولو ته مخه کړي او یا همدغه متلونه تر دغه په ښه او خواږه شکل منظوم کړي. خو له بده مرغه چې یو کار هم ونه سو. ما کله په دوه بیتونو کې دوه متلونه، کله په دوه بیتونو کې درې متلونه او کله کله مې په دوه بیتونو کې څلور متلونه ځای کړي دي. یعنی په هر نیم بیتي کې مې یو متل ځای کړی دی. دا کار لکه څرنګه چې له ورایه ښکاري هغومره ستونزمن هم نه دی او شاعران حتی کولی سي چې کله د شعر لپاره موضوع ونه لري نو د متلونو په منظومولو ځانونه مصرف کړي. په دې توګه هم شایي خپل د نظم تمرین کړی وي او هم یې شایي د ډیرو ضروري مفاهیمو د منظومولو کار کړی وي او په یو وخت کې شایي وکړای شي د پښتو متلونه د نورو ژبو له متلونو سره په منظوم شکل پرتله کړي. خو دا چې ولې تر اوسه پورې چا دا کار نه دی کړی نو شایي چې ګټور به یې نه یې بللی. خو که یو ځل ورته مخه کړي نو زه یقین لرم چې هم به یې ځوان شاعران ګټي او مفیدیت ته متوجه سي او هم به یې خپل فولکلور ته یو خدمت کړی وي. اوس به زه د خپلو هغو بیتیو مثالونه درکم چې دوه یا درې او حتی څلور متلونه پکښې ځای سوي دي. مثلا په یوه دوه بیتي کې ما درې متلونه ځای کړي دي چې دوسته دونه تمه مه کوه چې د لاسه یې نه کېږي، یا دوسته دونه تمه کوه چې د لاسه یې کېږي. دوستي د سلو کالو لار ده او دوست د سختۍ دپاره دی. دوسته دومره تمه وکړه چې یې توان وي، پر اوږو باندې یې مه ایږده بارونه. د دوستۍ مزل د سلو کالو لار ده، په سختي کې وي په کار د دوست لاسونه. یا مثلا په دې دوه بیتیو کې تاسو وګورئ بیا هم درې متلونه ځای سوي دي. وایي ړانده ته د خولې لار معلومه ده. بل متل دی چې ړوند
یو ځل امسا ورکوي. بل متل دی چې هوښیار یې پر بل ازمېيي بې عقل پر ځان. په دوه بیتیو کې راغلي دي چې هر ړانده ته د خولې لاره د معلومه له ړندو به امسا یو ځلې ورکېږي. د هوښیارو ازموینه تل پر بل وي، جاهلان به هره ورځ په دام کې لویږي. یا مثلا په دې دوه بیتیو کې تاسو وګورئ بیا هم درې متله ځای سوي دي چې یو وایي میږي ته چې خدای په کار سي وزر ورکړي. تقریبا عین متل دی چې د شغال چې اجل راسي مخ پر شار ځغلي، او مار پر لارې کوږ ځي د غار په خوله کې سم سي. دا متلونه دلته راغلي دي چې میږي ته خدای په کار سي وزر ورکړي، د شغال چې اجل راسي مخ پر شار ځي، چې د غار و خولې ته ورسیږي سم سي، همیشه پر لویو لارو کوږ کوږ مار ځي. بل دوه بیتي دی چې په هغه کې که دنیا جنت سي خو د بل ده، هر چاته خپل وطن کشمیر دی، پردی ولات د مړو قدر کموي. دا درې متل دي. که تمام جهان جنت سي خو د بل دی، هر سړي ته خپل وطن لکه کشمیر دی، پر پردي ولات سي کم د مړو قدر، هر سړی پکښې اخته د ځان په ویر دی. دغه راز په یو بله دوه بیتي کې هم درې متله راغلي دي. د دشمن په قول اعتبار نسته، یو ارنوک ځای وي بیا سوک، اور ته راغله د کور مېرمن سوه. یوه ورځ به د کلونو کسات اخلي، باور کله په قولونو د دشمن سي، چې د نوک ځای پیدا کړ سوک په ځای کړي، اور ته راسي عاقبت د کور مېرمن سي. په دې دوه بیتیو کې څلور متلونه په دوه بیتونو کې ځای سوي دي. د ځوانۍ یوه نشه وي نه چې همیشه وي. بل متل دی د ځوانۍ بیکاري د سپین ږیرتوب خواري ده. بل متل دی د چا اول د چا اخر. او بل متل دی چې زر وي زاري نسته. دا په څلور متل دي په دوه بیتونو کې راغلي، یعنې په هر نیم بیتي کې یو متل دی. د ځوانۍ یوه نشه وي همیش نه وي، بیکاري دي سپین ږیرتوب لره خواري ده. د چا برخه د اول د چا اخره، چې د زرو زور لري څه یې زاري ده. دغه راز بیا هم دوه بیته دي، په هغو کې بیا هم درې متله راغلي دي چې عقل د خدای عطا ده. بل متل دی د خدای بې لارې نه پر لار کېږي. بل متل دی خر که تر مکې ولاړ سي چې بیرته راسي هغه خر دی. عقل پوهه د عطا د خدای له لوري، چا میندلی د دولت په زور هنر دی. دا د خدای بې لارې کله، دا د خدای بې لارې کله پر لار کېږي. خر که سل ځله مکې ته ولاړ سي خر دی. یا مثلا په یو بله دوه بیتۍ کې هم دغسې څلور متله ځای سوي دي په دوه بیتونو کې چې طلب یې کوي اخر به مومې، په پښتونو مکه پیدا کېږي. یو ساعت د بل په شان نه وي،
یا مړ یا موړ چې تلاش کوي آخر به لاس ته درسي په پوښتنه تر مکې سړی رسیږي یو ساعت د بل ساعت په شان نه دی یا به مړ یا به موړ ژوندون تېرېږي